ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د افغانستان د اسلامي امارت د روسیې هیواد له لوري د رسمیت پیژندنې په تړاو د بلخ ولایت د خلکو او ځایي چارواکو ترمنځ په پراخه کچه د خوښیو هیلې راټوکولې دي. د مزار شریف ښاریان دا ګام د هیواد د ثبات او پرمختګ په لور مهم اقدام بولي او مسؤلین وایي چې دا د نړیوالو اړیکو په برخه کې د افغانستان د یو نوي فصل پیل دی. د افغانستان د اسلامي امارت د روسیې فدراسیون لخوا تر رسمیت پیژندنې وروسته دا اقدام د بلخ ولایت د خلکو لخوا د تود هرکلي سره مخ شوی دی. د مزار شریف ښار اوسیدونکي دا ګام یو مهم او هیله بښونکی پرمختګ بولي او ټینګار کوي چې د اسلامي امارت حکومت رسمیت پیژندنه کولی شي د افغانستان اقتصادي وضعیت ته وده ورکړي، پانګونه زیاته کړي او له نړۍ سره سیاسي اړیکې پراخې کړي. روسیه امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته. این باعث میشه که بسیار مشکلات ما شما در زمینه‌های مختلف حل شود و انشالله که میشه که رابطه با سایر کشورها هم اونا هم به رسمیت بشناسه امارت اسلامی افغانستان هم که با بتانیم اموری که در داخل کشور داریم در بخش‌های مختلف او را بتانیم به آسانی با سایر کشورها در هماهنگی با او چالش‌ها و رسیدگی صورت بگیره. روز به روز دیگه ملکان به خیر به رسمیت میشناسه. خوش هستیم. این افغانستان برای افغانستان کلان افتخار است، برای حکومت ما کلان افتخار است که اینو به خیر به رسمیت شناخته رئیس است و از این پروسه با حمایت میکنیم و خوش هستیم که افغانستان به رسمیت شناخته شود دیگر روابط تجاری و همه که با کشورهای همسایه خوب شود و به یک سطح عالی برسیم. په همدې حال کې د بلخ ولایت سیمهیزو چارواکو هم د روسیې د دې پریکړې هرکلی کړی او دا د اسلامي امارت د ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه بللې ده. دوی ټینګار کوي چې افغانستان له ټولو هیوادونو سره د سالمو او متقابلو اړیکو غوښتونکی دی. سیمهیز مسؤلین دا هم وایي چې د اسلامي امارت حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې د ښه خدمتونو په برابرولو او له ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو ټینګېدو ته ژمن دی. په تېره ورځ خبر شوه چې د روسیې هیواد افغانستان یا اسلامي امارت په رسمیت وپېژندی. دا به زموږ د تجارت و ترانزیت و اقتصادی پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام وي. روسیه به رسمیت شناختن، دیگه مملکت‌های کشورها هم به رسمیت میشناسند و یک کار نیک شد و کاری شدن که واقعاً که روس‌ها این درک کردن که امارت اسلامی یگانه نظامی هستند که در پابند به قانون ملی و بین المللی هستند. این میتونه یک راهنما یا دورنمای بسیار خوبی برای افغانستان باشه که کشورهایی که اکثرا سیاست‌های روسیه رو تطبیق میشه و برنامه‌های روسی تطبیق میشه اونا هم جای خود آغاز کنن و کشورها هم پیمان اتحاد شوروی هم با کما فی سابق در شناخته رول مهم داشته باشند. د افغانستان د اسلامي امارت د روسیې لخوا رسمي پیژندنه نه یوازې په نړیواله کچه یو سیاسي تحول بلل کیږي بلکې د هیواد په داخل کې هم اقتصادي او دیپلوماتیکو ستونزو ته د حل لپاره نوې هیلې راټوکولی شي. همدارنګه اوس د هیواد او خلکو پام دې ته اوښتی چې نور سیمهیز او نړیوال هیوادونه به څه وخت له افغانستان سره د تعامل په لور بل ګام اخلي. له بلخ ولایت څخه په لومړي ځل د وینځلو مواد انګلستان هیواد ته صادر شول. د دې صادراتو د پیل په مراسمو کې د بلخ سیمهیزو مسؤلینو له دې بهیر څخه تود هرکلی وکړ او دا ګام یې د افغانستان د کورني صنعت د ودې ترڅنګ د پانګونې په برخه کې یو مثبت بدلون وباله او بهرنیو هیوادونو ته د کیفیت لرونکو کورنیو تولیداتو د صادراتو د پراختیا لپاره یو تاریخي اقدام وګاڼه. له بلخ ولایت څخه په لومړي ځل د وینځلو مواد انګلستان هیواد ته صادر شول. په دې تړاو د اسلامي امارت او د بلخ ولایت د خصوصي سکتور مسؤلینو وویل چې د دې ډول تولیداتو صادرات دا څرګندوي چې په هیواد کې د لوړ کیفیت لرونکو توکو د تولید ظرفیت دومره لوړ شوی چې کولی شي
له نړیوالو تولیداتو سره سیالي وکړي. هغوی د اسلامي امارت له لوري د ملي سوداګرو او پانګوالو د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ او له سوداګرو یې وغوښتل چې په هیواد کې پانګونه وکړي څو د هیواد د پرمختګ ترڅنګ د ځوانانو لپاره د کار زمینه هم برابره شي. امارت ټول دې ته ژمن ده، موږ دې ته ژمن یو چې خلک خپله موږ باید خودکفا سو، موږ باید کوشش دې وکړو چې خودکفایي ته ولاړ شو، د خلکو نه محتاجي خلاص. په دنیا کې دغه د ګمرکاتو روپۍ چې دي دا په دنیا کې دې ته تورې روپۍ وایي. نور ملکونه په دې باندې شرمېږي چې ډېر واردات ولري، ملکونه په دې شرمېږي چې ما واردات ډېر وي، ملکونه په دې افتخار کوي چې ما باید صادرات ډېر شي. موږ هم په دې باندې افتخار کوو هر وخت کې چې زموږ صادرات باید ډېر شي. خودکفایی را اینا به نمایش گذاشتن که ما واقعا داریم خودکفا شدیم و صادرات به کشور نامدار و معتبر دنیا که بسیار افتخار کنیم. گفتم هر کدام از اونها که د نور تجارانو څخه د نور سرمایه ګزارانو څخه دا خواهش لرو، دا تمنا لرو، دا توقع لرو، دا تمه لرو چې راشي په خپل ملک کې شرکتونه جوړ کړي، کارخانې جوړې کړي، صنعت داخلي وکړي او خپل دا ځورېدلی کړېدلی ملت پر کار باندې وګرځوي. د بلخ د صنعت او سوداګرۍ رئیس له دې اقدامه هرکلی وکړ او ویل چې دا بهیر نه یوازې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهم دی بلکې د افغانستان د تولیداتو په نړیوال اعتبار هم مثبت اغیز لرلی شي. د اسلامي امارت ټول مسؤلین د مشرتابه څخه رانیولې راځه تر وزیر صاحبانو ټولو مسؤلینو په دې هڅه کې دي چې څنګه خپل داخلي تولیدات معیاري کړي او لازمي اسانتیاوي د صادراتو په برخه کې ورته برابرې کړي. انشاءالله دا لړۍ به انشاءالله دوام ومومي. همداراز د بلخ د صنایعو او قانونو خونې رئیس ویل چې انګلستان هیواد ته صادراتو دا ثابته کړه چې افغان تولیدونکي هم په دې توانیدلي چې نړیوال معیارونه رعایت کړي. و وقتی که ما میخواهیم که مملکت یا کشور ما اقتصادش به پای استاد شود باید صادرات داشته باشیم. مهم رولی در اقتصاد یک کشور صادرات می داشته باشه. دیگه فضل خداست که در چند بخش ما صادرات کافی را شروع کردیم و در نزدیکترین وقتا بسیاری از تولیدات دیگه ما هم انشالله به صادرات آماده می شود. په همدې حال کې د دغه شرکت مسؤل هم وویل چې له دې مخکې تولیدات ازبکستان او تاجکستان ته صادر شوي او اوس چې اروپایي بازارونو ته یې لار وموندله نو له دې سره د صادراتو د پراختیا لپاره نوي مارکیټونه پرانستل شول. محموله که امروز انتقال پیدا میکنه 21 تن است، شامل 2 قلم جنس است، مایع ظرفشویی و صابون لباسشویی قطره است و به ارزش $30,000 است و قراردادی که ما با اینا بستیم به 5 سال است، یعنی 5 سال متواتر ما برای اینا مواد روان میکنیم برشون. باید ویل شي چې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته یوازې په بلخ ولایت کې له 300 زیاتو نوو کارخونو په بیلابیلو برخو کې په فعالیت پیل کړی چې زرګونه ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. د هیواد په کچه د امنیت ټینګښت د عاشورا د ورځې د شاندار لمانځنې زمینه برابره کړې ده. د 1486 کلیزې په دروشل کې عاشورا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمسۍ د شهادت د ماتم مراسم د اسلامي امت د یووالي او ځواک نښه ګرځېدلې ده. په بلخ کې دیني عالمانو د عاشورا د 1 هجري کال د انقلاب بیلابیلې برخې بیان کړې او زیاته کړه چې دا مکتب د یووالي سرښندنې او د ظلم پر وړاندې د مبارزې درس وړاندې کوي. تا هنوز الحمدلله سراسر ولایت بلخ جلسات منظم است. در داخل تکایا و مساجد و مجالس الحمدلله تامین امنیت بالاست. د بلخ ولایت اوسیدونکي د تیرو 4 کلونو او په ځانګړې توګه د دیني مراسمو د امنیت له ټینګښت خوښي څرګندوي او له امنیتي ځواکونو سره د خلکو د همکارۍ او د بیلابیل قشرونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار کوي. به لطف امارت اسلامی امنیت که برقرار کردن عاشورای حسینی را بر ما امنیت بالایی برقرار کردن و ما بسیار از امارت اسلامی متشکر هستیم. هر شب میاییم، ما بسیار از امنیت راضی هستیم، امنیت داریم فضل خدا رو شکر. بسیار فضای خوب و آرام است. ما از عاشورای حسینی تجلیل میکنیم به حساب. په همدې حال کې د بلخ ولایت امنیتي مسؤلین ډاډ ورکوي چې د عاشورا په ورځو کې د خلکو د مال او ځان امنیت خوندي کړی او وایي چې دوی په ټول ولایت کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د عاشورا د ورځو په مناسبت چې زموږ اهلیت شوي هیوادوال کوم مذهبي مراسمونه په دې خاص ورځو کې لري په مساجد او تکي خانو کې
د بلخ ولایت امنیه قومنداني او ټولو امنیتي ارګانونو په همغږۍ سره امنیتي تدابیر او پلانونه جوړ شوي دي د دې خاص ورځ لپاره. نو زموږ اهلیته شوي هیوادوال کولی شي چې خپل مذهبي مراسمونه ښه د امن په فضا کې ولمانځي. زموږ امنیتي ځواکونه به هیچ چاته دا اجازه نه ورکوي تر څو امنیت ته کوم مشکل ایجاد کړي. د 1 هجري کال د محرم په 10 حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه له خپل وفادارو او زړورو ملګرو سره د اسلام د سپېڅلي دین د دفاع په موخه د کربلا په دښته کې د شهادت لوړ مقام ته ورسېده چې دا ورځ هر کال مسلمانان په ټوله نړۍ کې لمانځي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.